ننګرهار کې د فوټسال یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه. د دغه ولایت د فوټسال فدراسیون مسؤلین وایي دغه سیالۍ د ځوانانو راډیو له لوري دوی په تخنیکي همکارۍ جوړه شوې چې د ختیځو ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی دی. لوبغاړي او ځایي خلک دغه ډول سیالۍ د ځوانانو د هڅونې او نشهیي توکو څخه د خلاصون په برخه کې خورا اغیزمن یادوي. د فوټسال یو ورځنۍ سیالۍ دلته ننګرهار کې دغه سیالۍ د ځوانانو راډیو له لوري د فوټبال فدراسیون په تخنیکي همکارۍ جوړې شوي چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی. مسؤلین وایي د دغه سیالۍ له جوړېدو څخه یې موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او فوټسال لوبو ته وده ورکول دي. له هغې ورهخوا اوس په 2024 کال کې موږ د هېواد په 40 ولایتونو کې یعنې د 40 ولایتونو په شتون دغه سیالۍ پیل کړي. دغه سیالۍ د زون په کچه ترسره کیږي چې په ټوله کې 8 زونونه دي. هر زون کې 4 لوبډلې سره رايوځای کیږي او لوبې ترسره کوي. دلته په ننګرهار زون کې د کونړ، نورستان او د لغمان ترڅنګ کوربه ننګرهار لوبډلې شاملې دي. په ننګرهار کې مونږ فوټسال نه لره، فوټبال مو لره، ښه غښتلی فوټبال مو لره، اما فوټسال مو نه لره. نو دا زموږ دپاره یو نوی آغاز و د فوټسال چې کله راډیو جوانان دلته راغله، سیالۍ وشولې، هغه جوش و خروش ورزشکارانو ولیده، د دې لوبې خوند یې ولیده. په همدې حال کې د فوټسال سیالیو ګډونوال لوبغاړي د دغه سیالیو له جوړېدا خوښ دي او د دغه ډول سیالیو د دوام غوښتنه کوي. دا چې دا په مشرقي زون کې لومړی ځل دی چې د ورزشکارانو لپاره د فوټبال په برخه کې د فوټبال سیالۍ په لاره اچول کېږي د راډیوي نوجوانانو لخوا نه. د دغې نه موږ ډېر زیات راضي یو. امکانات میدان و یا امکانات تمرین و امکانات فوتسال در ولایت نورستان بسیار کم است. حتی ما یک میدان نداریم فوتسال که به حساب استاندارد باشه. حکومت څخه غواړو ترڅو دغسې برنامې څوک نیسي هغه حمایت کړي. بلخوا بیا دغه لوبو ننداره کوونکي دغه ډول سیالۍ جوړول د روغتیا، نشو او ورانکارو فعالیتونو څخه د ځوانانو د خلاصون په برخه کې اغیزمن ګام بولي او په دوام یې ټینګار کوي. د نشو نه خلاص دي، په کوڅو کې کیني، سګرټ او نسوار او چرس او پوډر او راکم ته ګولۍ دي، دا خوري، د پریښي د وسیلاتي دا لوبې کیږي او ټول دلته سیال ته کیني. نو ډېر تل خوشحاله دي. از علاقه‌مندان فوتبال و فوتسال ما آمدیم در اینجا تماشا میکنیم چیز فوتسال بسیار لذت بخش است. مونږ خواهش کوو چې دغه لوبو ته جریان ورکولی شي او دوام ورکړي او ډېرې پراخه کړي. ځوانان ورته ډېره خوشحالېږي، ډېر مثبت تاثیر لري دوی په ذهنونو باندې، دوی په صحت باندې. هیره دې نه وي چې دغه سیالۍ کابو 2 کاله وړاندې هم په ختیځ زون کې ترسره شوې وي. د سیالۍ جوړونکي وایي په تیر کې دغه سیالۍ کې د 14 ولایتونو لوبډلو ګډون درلود او سږکال سیالۍ کې پر برعکس 14 ولایتونو لوبډلې شته چې په بېلابېلو زونونو کې به سیالۍ کې ګډون وکړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، ننګرهار.